बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو السلام علیکم. په حسن خان ډیجیټل کې زه تاسو ته هر کله ویم او څنګه چې تاسو ته پته ده چې د حسن خان ډیجیټل چې کوم دی دا ایکسکلوسیولی د پاکستان، افغانستان او د پښتنې سیمې چې کوم حالات دي په هغه باندې مونږ زیاتره تبصره کو حال د کوم ډیولپمنٹ دي په هغه حواله سره روان دي. نن هم چې کوم دی ډیر اهم یو سو ډیولپمنٹ دي په هغه خبرې کو. یو خدای دې چې زما هیډز اف ټو د طالبان ډیپلوماسي، یعنی د طالبانو امارت اسلامی سفارتکاری، زبردست سفارتکاری په دې باندې به خبره کو. دویمه خبره دا ده چې ډونلډ ټرمپ یو پیر بیا ویلی دي چې باګرام ایربیس په خامخا مونږ ته لپاره پکار دی ځکه چې دا چین ته نږدې دی، په هغې باندې د طالبانو موقف سره راغلی دی. آیا تړون ته تیار دي که نه دي؟ په دې باندې به خبره کو. دا کوم چې NRF دی، نېشنل ریزسټنس فرنټ، د هغې د سیاسي چارو یا د سیاسي امورو چې کوم رئیس دی یا مشر دی عبدالله خنجاني صاحب، هغوی څو ورځې وړاندې یو آرټیکل لیکلیو، یو مضمون یې لیکلیو، په هغې کې هغوی ډونلډ ټرمپ یا امریکې ته دا مشوره ورکړې وه چې یاره دا باګرام چې دی دا زمونږ دی، یعنی مطلب دا چې دا د تاجک کم اتنیک ګروپ دی، دا د هغوی په دغه کې دی. نو د دې دپاره که تاسو څه خبرې کوئ نو پکار چې زمونږ سره وشي. عجیبه خبره به خو یو خنجاني صاحب چې کوم دی یو پوهه سړی دی، یو افغان سیاستوال دی او پوهیږي د NRF د اهم څانګې چې کوم دی د هغې مشري کوي. په دې باندې به هم خبرې کوو. درېیمه خبره دا ده د پاکستان سره د امارت اسلامی تعلقات په ښه کېدو چې څومره ښه روان دي. دې وخت کې د انډیا سره د افغانستان د امارت اسلامی چې کومه رابطه او بیا دا خبره کول چې انډیا د افغانستان دپاره او د دې خطې دپاره ډېر اهم ملک دی، پاکستان نه. په دې خبره به کوو چې یاره پاکستان دی که انډیا ده، او د طالبانو سفارتکاري چې په دې وخت کې انډیا پاکستان ته همیشه دا اعتراض پاتې شوی دی چې یاره هند په افغانستان یا د افغانستان د خاورې نه د پاکستان خلاف چې کوم دی ناوړه کارونه کوي، دهشتګرد روزي، دهشتګرد تنظیمونو ته فاینانسز ورکوي، ټریننګ ورکوي، او د دوی چې کوم کانسلیټس دي هغې کې د را انټلیجنس افیسرز چې کوم دي هغوی دا کارونه کوي. نو نن پاکستان ته په دې ولې اعتراض نشته؟ دا یو بنیادي خبره ده. زما په خیال باندې مونږ طالبان وګورو نو لمبې څو ورځې وړاندې تاسو کتل یو میاشت دوه مخکې په ټوله دنیا کې به د هر ځای نه دا خبر راته چې یاره امارت اسلامی یا طالبان چې دي دا دنیا ته خطره ده، او پاکستان هغه لیډ کو. پاکستان وی چې یاره دلته کې د TTP ټریننګ سنټر دي، پټن ځایونه دي، بلکې د طالبانو حمایت متحصل دي. او دې سره چې کوم یو ډېر بل تو ګورو نو چې هغه شی د پاکستان سره مونږ وکتل چې دوه درې ځله راشه درشه وشو د صادق خان صاحب، نو هغه مسله خو بالکل ختم شو. تاسو اوس پاکستان چې ته 13 میاشت دو کې نه اورېدلي چې په طالبانو باندې د دهشتګردو د سپورټ کولو الزام لګولي. ولې نه لګي؟ دا یو بنیادي سوال دی. او نه د کله نه چې پاکستان د افغان طالبانو سره تعلقات ښه شوي دي نو بیا TTP یا BLA څه داسې غټه حمله کړې ده. څومره پورې تعاون کوي افغان طالبان د TTP خلاف یا د BLA خلاف د پاکستان سره، او څنګه دا اډجسټمنټ کوي؟ مخکې خو د دوی لمبې خبردار راغلو چې BLA زمونږ نظریاتي ملګري نه دي، خو TTP سره نظریاتي دغه شته، اتفاق شته، او زاړه تعلقات مو سره ډېر دي. نو دغه لږه ګرانه ده. خو بیا مونږ وکتل چې یاره د TTP به د بارډر نه راوړېدله نو په درځنونو به چې کوم دی پاکستان سکیورټي فورسز هغوی په نښه کول او وجل به. اوس دغه ده چې یو تعاون د هغې نه پس خبرې شروع شولې، د تجارت خبرې شروع شولې، د لارو کولولو خبرې شروع شولې، د سیاسي امورو تعاون خبرې شروع شولې، په سکیورټي خبرې شروع شولې. پاکستان نور هم چې کوم دی یو پالیسۍ کې بدلون راوسته، غټ بدلون یې دا راوسته که حالات هر څنګه وي، خو مونږ به چې کوم دی د کابل سره خپل تعلق لرو. باقي د کابل نه بهر کار څو ګروپونه لکه اشاره وکړله طالبانو ته هم د دې پته وه چې نور ګروپونه داسې دي چې هغه د پاکستان سره په رابطه کې او دي. خو پاکستان اوس مکمل دا فیصله کړې ده چې نور مونږ د بهر نه به دغه نه کوو، ځکه چې یو پیر دوی بیا راشي کابل ته، د کابل نه بیا د دوی دغه پالیسي بدلې. نو د دې نه ښه ده چې مجاهدینو باندې مو 10 کاله خراب کړه، حامد کرزي دپاره مو خپل دغه وکړو، صدر کو، بیا مو اشرف غني صاحب ټول الیکشن کمپین پاکستانو چلو طالبانو سره ایٹ د کاسټ اف ایمیج. دې نه ښه دا نه ده چې بس کابل ته راشي لکه څنګه چې نور دنیا کې بس هیلپ سره کوه، مدد سره کوه، کیش ورکې دغه ورکې او هغه شانتي به چلیږي. نو څنګه پالیسي طالبانو ته هم پته لګېدلې چې پاکستان بالکل د هغې پالیسۍ نه لاس ویستی دي.
انډیا حواله سره پاکستان ته کوم خبره کړې دا غدا ده چې د انډیا سره په سفارت باندې د سفارتکارۍ باندې په تجارت باندې پاکستان ته هیڅ اعتراض نشته خو کچره افغانستان خوره انډیا د پاکستان خلاف نه استعمالي دلته کې دهشتګرد تنظیمونه نه روزي دلته کې د BLA او د TTP سپورټ نه کوي ما چې څونه معلومات دي اطلاعات نو غدا دي چې دا اشورنس ورکړی شوی دی چې دلته به هیچا ته هم د اجازه نه ورکړي کیږي چې هغه دغه شان دروانکارو ګروپونو د هغوی مدد وکړي او د پاکستان خلاف یا د بل ملک خلاف چې کوم دی هغه کاروایی وکړي پاکستان د دوران کې تاسو ګوره طالبانو ډیر غټ کارونه وکړي یو چې خپل منځي کوم اختلافات هغه ډیر زر حل کړو هغه کوم رپورټس دا دي چې د پاکستان پکې کردار وو پاکستان د وخت کې د کابل سره او د کندهار سره یو شانتي خپل اړیکې چې کوم دي سمیم دي او ډایرک هم دي او ډیر ښه خبره ده دوانه چې کوم دی لکه چې هغه عدم اعتمادي پکې را نشي نو دا یو ډیر ښه ډیولپمنٹ دی او د زو دې ته غنم چې دا لکه په دې حواله سره د پاکستان او د کابل تعلقات هم خشي او بل سره او د هند سره حقیقي نو هم ډیر ښه ده کې دي شي امارت اسلامي والا سکردار ادا کې د پاکستان او د هند تعلقاتو خکولو کې نو دا یو غټ چې کوم پرمختګ دی هغه هم دغه دی چې په لومړي ځل پاکستان څه اعتراض وته نشته نه اعتراض کوي بلکې شی پوزټیو په دې حالاتو کې چې د پاکستان او د هند پرون جګړه هم شوې ده نن په پاکستان کې یوم تشکر دی کومه غټه کامیابی چې حاصله کړې دی د غټ ملک خلاف پاکستان په نسبت انډیا لس چند غټ ملک دی دا غوي د دفاع بجټ چې کوم دی تقریبا 15 ارب او د پاکستان 8 ارب لکه اس میچ نشته دی خو بس خدای چې کامیابی ورکړي هم د چا دوا وا کې دي چې طالبانو پکې دوا وا هغه خدای پاک کامیاب کړی دی نو په دې حالاتو کې چې لکه حالات سخت دي او انډیا سره طالب رابطه کوي پاکستان ته په هیڅ اعتراض نشته نو دې مطلب دا دی چې ډېر ښه پرمختګ شوی د کابل او د اسلام آباد د تعلقاتو ترمنځ تاسو په ډونلډ ټرمپ اوریدلی 13 ورځ په قطر کې امریکای فوجانو سره هغه چې کوم خبره کوله ماغه خبره چې د افغانستان نه ډېر په غلطه طریقه مونږ راوتی او الته کې حالات دغه شانتي چې موږ باګرام مو ته د شپې پرې خو او ډېر په بیزته کې موږ دا غدې نه راوتو دا نو پکار دي چې موږ باګرام نه وي پرېخي او موږ ته اوس باګرام پکار دي باګرام موږ ځکه ضروری دي چې دا د چین نه د باګرام نه چین چې کوم دی په یو غنټه سفر باندې دی سینکیانګ پروینس چې کوم دی او الته کې د چین اهم تنصیبات هم دي نو ډونلډ ټرمپ وایي چې هر څه کو خدا شی به واپس اخلو او دا خبر هغه بیا کړی دا بار کوي او د دې مطلب دا دی چې ډونلډ ټرمپ په دې باره کې سنجیده هم دی او وی به هم او کې دي شي کوششونه هم شروع کړي وسه طالبانو وبرګون یا دا غویره د عمل سره په دې خبره باندې وسه پورې خو طالبانو سره بیان نه دی ورکړي خو چې د دوی مخکې کوم بیان ناغلو دوی دا خبره کوي چې دا بالکل نشي کېدی موږ په یو حواله سره د باګرام ایربیس امریکای ته حواله کولو په حق کې نیو نه د دې حواله سره موږ ستړون ته تیار یو دا خبره پیریډ د باندې دا طالبانو دا خبره ده البته امریکای سره ښه تعلقات غواړو خراشه درشه غواړو ښه سفارتکاري غواړو لکه دا یو تاسو جما شروع کوي چې افغان زر ویری ګډ ډیپلوماټس هغه ډیپلوماسي کې ډیر ښه دي او طالبانو خو چې د دوه کاله کم نیګوسییشن کړو د امریکای سره هغه کوم ثابت شو چې ډیر صبر هم شته حوصله هم پکې شته او خبره مخ بوتلو هغه هنر مولا ورزي اوس دې دوران کې سمود وړاندې تاسو به کتلی او تل سره وړاندې د عبد الله خنجانی سه څوک چې د نېشنل ریزिस्टنس فرنٹ یعنی کوم چې مقاومتي جبهه ته وي د شمالي ټلوال د هغي د سیاسي امورو چې کوم دی د هغې مشر دی د هغې لیدنه کتنه کوي هغوی یو آرټیکل لیکلو بیا یو انټرویو کې ویلو چې دا باګرام چې دی دا زمونږ مطلب دا دی چې دا د تاجکو په علاقه کې دی دا د کابل په نارت کې پروان صوبه کې دی نو که پریزیډنټ ټرمپ دا غواړي نو خبره به زمونږ سره کوي نو عجیبه خبره دا وایي چې دا خو د افغانستان دی او ټول افغانستان دی که تاجک دی ازبک دی هزاره دی د ټولو په یو شانتي کلیم دی هغه طالبانو د هغوی هغه دغه خو رد کړی و خو دا ده چې دې خبره دا ده چې ټرمپ زمونږ سره خبره وکړو ما په خیال دا ناممکن هم ده او طالبان دی وخت تقریبا په ټول افغانستان باندې مکمل کنټرول دی یو سنټرلایز سیستم دی تاسو ګوره د هغې خلاف هیڅ قسمه لا دې ټیم کې دغه نشته دی نو دغه یو بیان د هغوی راغلی خو ما ته نه ښکاري چې د هغې دونه څه خاص اهمیت وي نو په دې حوالې سره چې کوم دی د باګرام خبره چې کومه ده که ډونلډ ټرمپ کوي هم نو دا خبره به دی د
افغان طالبانو سره کې. خو بل طرف ته مونږ د چین او د طالبانو ترمنځ د اړیکو ته وګورو، د سیپیک په مخې ته تللو ته وګورو، د چین غټې سرمایه‌کارۍ ته وګورو، نو زما نه د خیال چې یاره د څنګه چې ډونلډ ټرمپ په ښکاره وایي چې یاره دا زه د چین دپاره چې کوم دی ماته پکار دی، نو زما نه د خیال چې یاره افغانستان بیا په دې حالاتو کې دا باګرام چې کوم دی د امریکې ته حواله کړي. بله اډه کې دي شي که څه خبره وشي یا څه خبره اترې وشي پې، خو زما نه د خیال چې یاره باګرام چې کوم دی کوم چې چین څونه افغانستان کې اوس دننه شوي دی بیا د پاکستان دغه دی ورسره، نو چې یاره باګرام به امریکې ته حواله کېږي، او که حواله کېږي هم نو ډېر لوی قیمت په هغه امریکا ورکوي، که هغه کیش فارم کړي، که هغه کاین فارم کړي، او که هغه د طالبانو د حکومت یا دی تسلیمولو په شکل کې وي.